ideology da zai ka zama mai tafiye da a wasu da harsu ko dai ba ideology da mu shi zai ka gaji zama sun sasa da sami da a da knowledge ka sai ci zuwa bas amina ci masu kai kawai su zartari sun zaɓe ga 50,000 riyal da laushu man halawa su zira da mutum zira wurin su da mata a saboda gida shi bibi da ya sada wancan mai sha ba shi zai gara nan ne ejito a abin sai cuta shi a shi ma'adana za a ɗafa zuba a isra'ila musu da ne da samu wanda zai zama kowa da tun kwai yau ba su yau da wasu ma kula wala nan kula da wasu ma kula wala zai ka fiye masu yau pinzar da shirfere da ne pinzar da shirfere shi yau ta fi ismol na hamaka mata dare gatira sauyi da gozo su yau da reading da fara yau da shaibar teaching da fara yau a tabbata na place of the university za ta da zuhar su ifon shi na cikin da circulation sa da fabara ko da ba da kula da mashi a kan da ba su tiro yi kuma wala ta cikin ka ta da ci da tsari da da مفهوم نشانه ديري سبانا أو بلغ دي بس بدبين ورغاني ويكند روانو أو ولي خان أو غلام بلور أو عبد الخان على ميتي وقتها عبد الخان لك ولي خان باكم أنا هالأورس أو جوت ناس النهني من بجيشو ولي خان بجي لأنه كانت في ذلك وده يجي دول شيء دولة ليش نغمنا الأورس إذا أما تاخذ هيك ما تداوم ذكر التمشي ما أنا هذا الموضوع دخل الفروق أو ما تعرف كوزيتو بديكي لا فريق طوفان هذا مخان دار أو لك الزمان يبدي ذاتي وباكي وي لما تسويتي ما تسوي ذي اللي تيجي شوار نعمة بلد أخبار لكم سوات عليه ما هو بس شيء ويجي جنر الفرام وضعك ناسي هذا هم لا شيء من السبيكر ده سو جنبني هاوس ناسي أغاك صار جميل وما أو ولا كذا دول خان ولا وش خبر واردة وشاهو واردة كوانا وقت الواجب أو بيزور بدار بريدة شدي زيدان هذا ما تعقد شدي نادي خاصي جبل بسراشي ده بيسيو هذا مو بعدين تقصد جدي تنزل سكول زمان زختين ده هي خلاص خلاص فيش أو دي بريدة شزان زي زلور وصفو دوماني تسأل له واسع وتدي خلا ذيك الصوتش سبب ويزونا بيه ذيك خاطر سيف دراسات مشديد ماشي هذا سأدور قبل كسراني لا نستشير كذا أقول لك تاريخ زمان فارم meeting da mutum ya wasa farm farm da 1988 Schweden mafi national da ta yadda ce da gamin masu shi mata da wari baba naukar tribunuku ce baba da sarrafa ما فيش مشكلة ما تبقى صحيح
دې سبا به زه په ټیک 9 بجې کور نه درغوتی یم. 9 بجې په 9 بجې بېبي چېرته ځي، نسیم چېرته ځي چې هغه لاړ شي، زه په 10 بجې درغوتی یم. نو زه به د لور کور ته نه ځم. ما به زما ګاډی د هغه د کور نه بهر کوز کړي او ته به راشي ما ورشي. ما ته څیز پته نه وه د دغه مسله په دې کې زما ښځې په سر خپل کړه، په دې کې به یې خیال ساته. وانا کړی چې د هېڅ ډلۍ ټلیفون او د دې جواب نه و چې دا دروازه وړغوي هغه نه او یو سپین بې نمبره یو ټک راغی. هغه ګاډي کې کېناستو او د امریکې کونسلر ګرې سره پېښور کې دغه زمونږه زه دلته نه پاتې کېدم او جناب یې چې دا پټه منځوي نه ستا نه پټه ته ما سره ځي زه هله پټه ته راسره یې مرستیال په حیثیت چې دغه ښځه چې موږ سره ګډنوي موږ زه بیا نه راشو دا ښځه وه د هغې سره 3 سړي بیا هغې داسې پښتو ویله چې زه ورته شرمېدم. ما به چې کله کله د اردو ټکي استعمال کړو هغې به چې ازاده پښتو ویله او ما ته دغه خبرې یادې دي چې داسې راته یادې دي چې زه ټکي په ټکي خدای درته معافي کوم نه وسو دا هم څه وي امریکې ته سفر وروسته رامونږ 1500 کیلومتره باډر موږ د روس دښمني شو اخیسته. خو د دې دا یاد چې موږ د دوی خلاف دغه موږ د روس دښمني نه شو کولی، خو د دوی موږ مجبوره کړو چې په سن 52 دوی موږ له افغانستان له دغه وطن کړو ملټري او هغه د روس اوس هغه اوس نوی حالات په دې نوي حالاتو کې څه به دا په انګریزي کې ترجمه کړی شي نو هغه ورته چې خراب څه وایي زه نه شم کولی په انګریزي چې دا ورشو زم دې کې چې دا میخه ګرځي زما په زبان چې دا لوړ پروت دی ما ته پته چې دا ما نه چاله خو غواوه په دې غوا کې ما نه چاله زه د خپله دا ورشو دا واساتم د دې نه چې څه راوځي دا اول زما د بچو دي او چې څه دې پاتې کېږي نو مکې بابا څه وویل چې زه به د دې په رضا باندې کوم چې دوی چا ته وایي چې دا دغه ډول زه به د امریکې په رضا دا زمونږ نه پاتې شي څه شونډې مو نه پاتې شي نو چې امریکې بابا نو نه دا ورشو پرېږدم نه دا نیخه پرېږدم نه دا لوړ دا باندې زمونږ اولنی باقاعده په دې مسله کې د څه وسوې چې اول دغه څه شی اول دا شروع چې افغانستان په 75 کې د افغانستان ته راغلم د افغانستان د دولت قیمه شو یو سیزن دا دا هو وزیر فوج و ډاکټر کیمول د ما سره ډاکټر کیمول د حکومت سره ما ډوډۍ راکړه ډاکټر عبدالرحمن خان دا دې په زومو فلسفي د درونو دا خبره ډېره ښه ډوډۍ وه